درېیمه برخه د خوشحال خان خټک تاریخ. د دې خبرې خو تاریخ ګواه دی چې له الغ بېګه رانیولې بیا له بابره څخه تر اورنګزېبه پورې یوسفزیو هر مغول واکمن ته سرخوږی پیدا کړی و او ډېر ځله یې ورسره درنې ډغرې هم وهلې وې. دوی د اکبر تر پاچا کېدو مخکې په دې خپل ننني ټاټوبي کې ځای پر ځای شوي وو. اکبر چې باچا شو نو له اټکه تر پېښوره پورې باچایي لاره د دوی د یرغلونو په ضد کې وه. په کال 1513 کې چې باچا د خپل ورور میرزا حکیم په ایل کولو پسې تر اټکه راغی نو دلته ورته معلومه شوه چې د دغې لارې د خوندي ساتلو دپاره څه انتظام پکار دی. په دغه لړ کې خلکو دته په دې اړه د خوشحال خټک غورنیکه ملک کاکوړه ور یاد کړ چې دا کار په هغه پورې دی. ملک کاکوړه یو خو په سیمه کې دا ثابته کړې وه چې دی د تورې مېړنی دی، بل یې له یوسفزیو سره قبایلي رقابت درلود. په دا نو د دغه کار وړ وبلل شو او د دغې لارې د یوې برخې د ساتنې چارې ور وسپارل شوه. په بدل کې له خیر آباده تر اکوړې پورې مځکه د جاګیر په توګه ورکړل شوه. له دې پرته د دغې لارې د رایدارۍ د مسؤل ټکس اخیستو حکم ورکړل شو. دارنګه ملک کاکوړه داسې یو خان شو چې د خپلې قبیلې د ژغورنې تر څنګ یې د مغولو د شاهي لارې د یوې برخې ژغورل هم ور په غاړه شول او د دغې غبرګې ذمهوارۍ له یوسفزیو سره دښمني لاژه وره کړه. دغه ذمهواري په خپله دغه درې اړخیزه د مغولو منصب د خټکو خاني او د یوسفزیو دښمني بڼه د دې زوی یحیی خان د شهباز خان د ده زوی یحیی خان بیا د هغه زوی شهباز خان او بیا د هغه زوی خوشحال ته ورپاته شوه. د دې خټکو ته دا ګټه ورسېده چې یوسفزي نور په ځای د دې چې تیری ورباندې وکړي د دوی په مقابله کې په دفاعي موقعیت کې ودرېدل. له یوې خوا هغوی له مغولو سره لاس او ګرېوان وو، بل ورته د مغولو په مرسته ولاړ خټک په غاړه کې ور ولوېدل. په دا نو سره له خپلې ټولې سرزورۍ یې ونه کړای شوه چې د یوسفزیو لمن د خټکو په خوا ور وغځوي، بلکې خټک وتوانېدل چې دغه لمن د ځان په ګټه وسکڼي او ځینې سیمې یې لاندې کړي. تاریخي شواهد ښیي چې د یوې پښتني قبیلې دپاره د خارجیانو واک لاندې پاتې کېدل دومره د اندېښنې وړ خبره نه وه لکه د یوې داسې قام په ګاونډیتوب کې پاتې کېدل چې په وینه او پښتو خو به ورګډ وي، په زور به ورباندې زورور وي، ولې چې باریانانو خارجیانو خو تش کلنګ ترې غوښتی. نور به د دوی په کورنیو چارو کې کار نه درلود، خو په وینه ورګډ زورور ګاونډی قام به یې په دې لټه و چې څنګه پلمه ورته جوړه کړي، ریښې یې ور وباسي او ټاټوبی یې ترې خپل منځ سره وویشي. د خپلو پښتنو ګاونډیانو ټاټوبی به چا داسې خپل قام ته ور ونیو هغه به ولي الله او یا چې په دغه لار کې به مړ شو هغه به شهید ګڼل کېدو. شیخ ملي د اخوند دروېزه په ګډون ټول پښتانه ولی الله بولي او د ده لویه نیکي د یوسفزیو د مځکو ویش دی. خو د دې خبرې ته څوک حساب نه کوي چې ولادت خو د خدای په لاره باندې په تګ سره پیدا کېږي. دی چې دا کومې مځکې په خپل قام وویشلې هغه وې د چا؟ آیا د او د ملک احمد دغه ټولې مځکې د شریعت په لار ګټلې وې؟ آیا د خدای په قانون د دغه ډول ویش حق درلود؟ همدغه راز د خوشحال پلار نیکه او غور نیکه درې واړه په قبایلي دښمنیو کې وژل شوي وو. خوشحال هغوی هر یو شهید بولي، خو دا کوم مسلمانان چې هغوی وژلي وو هغوی په هېڅ نه حسابېږي. لنډه دا چې وخت پښتني ټولنې دغه کړه وړه همدغه د خیر و شر معیارونه او د ملک کاکوړه، شهباز خان، ملک احمد، شیخ ملي او خان کجو په شان په همدغه قالب کې د خوشحال شخصیت هم څا سوی دی. پورته چې دا کومه لنډه خاکه بیان شوه د هغه چاپېرچل و چې خوشحال ته پکې د خټکو خاني، د مغولو منصب او د یوسفزیو دښمني د میراث په توګه ورسېدل. د دې دپاره چې دغه میراث د سمبالولو وړتیا پکې پیدا شي دی په 14 کلنۍ کې بیا د یوسفزیو جنګ ته د خټکو له لښکره سره ملګری کړل شو. دغه جنګ په 1122 کې په جانګیره کې وشو. کله چې د خټکو ګټلی جنګ ناڅاپه په ماته بدل شو او د یوسفزیو یو اړخ ته خټک په تورو په میدان کې رژول او بل ته یو
او بل ته یې ژوندي دریاب ته غورځول. نو د خپل پلار او نورو خټکو په شان زلمی خوشحال هم تېښتې ته اړ و. هر څوک که شهباز خان د دغې ماتې بدل بیرته واخیستی او کوم مقصد چې یې په دغه جنګ کې نیمګړی پاته شوی و هغه یې ترلاسه کړ. خو د زلمي خوشحال په زړه کې به د تېښتې د دغې تجربې یاد ارومرو د یوې سکروټې په شان پاته سوی وي. کله چې بیا دته د خپل پلار او نیکه دغه میراث ور وسپارل شو نو هغه هم له یوسفزیو سره د یوه داسې جنګ په نتیجه کې ور وسپارل شو چې خټکو پکې ماته وخوړه. له دغه جنګه چې کوم خټک ژوندي کور ته راورسېدل په هغوی کې په قول د افضل خان یو هم داسې نه و چې پر تن باندې یې ټپ یا ټپونه راوړي نه وي. د شهباز خان ټپونه خو دومره ژور او داسې کاري وو چې ډېر زر یې د ژوند یوه ور مړه کړه. په خپله د خوشحال په پنډۍ کې چې کوم غیږ لګېدلی و هغه په اټ کې دومره لاندې تللی و چې په اسانه ترې رایستل کېدل نه شوای. پای 2-3 تنو په انبورو ونیو او په زور یې ترې راوکښی. د پلار له داسې مړینې وروسته د خټکو خاني او د مغولو منصب دته په داسې حال کې ور وسپارل شو چې د یوسفزیو دښمني یې د غیږې په څوکه په اډونو کرل شوې وه. او 40 ورځې وروسته چې بیا دی بیرته روغ شو نو د خپلې نوې دندې پیل یې پر یوسفزیو باندې په انتقامي یرغل سره داسې وکړ چې په قول د افضل خان انسانان او حیوانان یو مخ دارنګه په تورو ورېبل چې د سپیو او سړیو وینې ګډې وډې بهېدلې. نور